د کهانه په شروع کې موږ د عراق ریګستان ګورو، کم ځای کې چې جنگ ختم شوی وي خو د مرګ خاموشي پکې اوس هم په هوا کې زیرازي. دوه د امریکای فوجیان میتیوز او آیزک په یو پایپلاین تعمیراتي سایټ باندې لګل شوی وي چې هلته ټیکدار او سکیورټي ګارډز د یو خطرناک سنایپر د لاس وجل شوی وي. دلته 2 غنټونه دا دواړه خپل سټریک مشاهده وکي چې دې سره ورته هر څه خاموش ښکاري. میتیوز ته داسې ولګي چې کېدی شي سنایپر د دې خلکو د وجلو نه بعد تللی وي. په دې وجه میتیوز دا فیصله وکي چې ځلاندې تعمیراتي سایټ طرف ته ځم، خو آیزک ورته وایي چې مزه او ضرور څه ګړبړ شته. خو میتیوز دا خبره نظر انداز کی او لاندې روان شي او پتلو کې آیزک ته وایي چې ته په سکوپ په ما خیال ساته. کله چې میتیوز لاندې راشي نو څلورو طرفو ته ورته د آرمي مړه فوجیان ښکاره شي. میتیوز دا په خیال کې راشي چې کېدی شي هغه مزدوران او دا فوجیان د عراق فوجیان ویشتي وي، خو چې کله یې نظر په گاډي ولګي نو ورته معلومه شي چې څومره خلک دلته ویشتلی شوي وي هغه ټول په سر لګېدلي وي. دې لیدو سره میتیوز دا په سمجھ کې راشي چې دا ټول خرڅ د یو پروفیشنل سنایپر کار دی. چې دې سره میتیوز لګ ویریږي او پورن خپل دوست آیزک ته وایي. آیزک ورته جواب کې وایي چې څومره زر کېږي د دې ځای نه راوځه. خو د آیزک دا خبره هم میتیوز ونه مني او د هغې سنایپر د لوکیشن پته لګولو کې یو خوا بل خوا ګوري او په دې کتو کې پې څوک فایرنګ وکړي چې په دې فایرنګ د میتیوز په ولګي او لاندې ګزار شي. دې کتو سره آیزک هم په منډه د میتیوز خواته را روان شي، خو دې وخت کې په آیزک هم فایرنګ شروع شي او په دې فایرنګ کې آیزک هم زخمی شي. خو آیزک دغلته د یو دیوار په شا راشي او پټ شي. دې وخت کې میتیوز آیزک ته وایي چې د ریډیو په مدد سره بیس ته پیغام ورسوه. کله چې آیزک کنټیکټ کوي نو د ریډیو انټینا ماته وي او د دې وجې سره اوس بیس ته کنټیکټ نه کیږي، چې دې سره آیزک ډیر زیات خفه شي. د دې نه بعد آیزک په دیوار کې خپل سکوپ لګوي چې دې سره به زه د هغې سنایپر پته لګوم. خو دا وخت د دغې دیوار کاڼي په آیزک راشي نو نور یې هم زخمی کی. بل طرف ته آیزک د خپل خپې نه ګولۍ راوباسي. کله چې ګولۍ راوباسي نو آیزک د دردونو د وجې نه بېهوشه شي. لږ ساعت بعد چې آیزک په هوش کې راشي نو په ایرفون ورته آواز راشي. هغه ته دا معلومه شي چې دا د بیس نه زموږ سره څوک رابطه کوي. آیزک دې افسر ته په خپله باره کې ټول هر څه ووایي چې موږ دلته ډیر په خطره کې یو او موږ ته سیفټي پکار ده. چې په دې ورته دغه افسر وایي چې ته ماته خپل لوکیشن ووایه او دا ورته هم وایي چې په کم ځای کې ته یې هلته ودرېږه او فایر وکړه. خو آیزک ته دا ډیر عجیبه ولګي چې په ټریننګ کې یې موږ د دې هر څه نه منې کړي یو. دې وخت کې آیزک ته دا معلومه شي چې دا د بیس افسر نه دی بلکې دا هغه سنایپر دی کم چې په موږ فایرنګ کړي وي. د دې سنایپر نوم جوبا وي او دا د عراق ډیر خطرناک سنایپر وي. دې خبرو کې آیزک خپل سکوپ کې دغه سنایپر د لوکیشن پته لګوي. دغه سنایپر آیزک سره خبرې کول غواړي او آیزک یې منع کړي چې په دې ورته دغه سنایپر وایي کو تا ما سره خبرې ونه کړې نو زه به ستا ملګري میتیوز ختم کم. دې اورېدو سره آیزک خبرې شروع کړي. بیا دغه سنایپر د آیزک نه د خپل فیملی باره کې تپوس وکړي، خو آیزک ورته په دې څه جواب ورنه کړي چې په دې ورته بیا دا سنایپر د میتیوز د ختمولو دمکي ورکړي. آیزک دې سنایپر ته وایي چې تا ته د میتیوز د نوم څنګه پته ده. په جواب کې ورته جوبا سنایپر وایي چې ما ته صرف د میتیوز نه بلکې ستا باره کې هم پته ده. بیا ورته جوبا وایي کو نن ما میتیوز ختم کولو نو دا به دویم سنایپر شي چې ستا د وجې نه به ختم شوي وي، ولې چې تا مخکې هم خپل دوست ډین وجلی دی. ډین د آیزک دوست وي. کله چې آیزک خپل دشمنان ولي په دې دوران کې ورته ډین مخامخ راشي او په دغه ځای کې ختم شي. کله چې آیزک دا ټولې خبرې ووري نو ډیر زیات خفه شي او خپل ځان یو قاتل هم وګڼي. بیا د دیوال خوا کې ډډه ووهي او خپل د اوبو بوتل راواخلي او اوبه څښي. خو په دې بوتل کې اوبه نه وي ولې چې دا بوتل په ګولۍ لګېدلې وي او دا خله لګېدلې وي. کله چې آیزک د میتیوز خواته په منډه تلو او دا کار جوبا کړی وي ولې چې آیزک دلته تندې نه مړ شي. په دې دوران کې جوبا آیزک ته وایي چې ما ستا بوتل ځکه په ګولۍ وویشتو چې ته دلته ډیر په سختۍ سره مړ شي او دا ورته وایي چې ستا د ریډیو انټینا هم ما ویشتې ده په دې وجه چې ته له چا نه مدد ونه غواړې. په غوسه کې ورته آیزک وایي چې ته یو دهشتګرد دی. په جواب کې ورته جوبا وایي چې دهشتګرد زه نه ته یې ولې چې ته زموږ ملک ته راغلی زه خو د خپل ملک حفاظت کوم. په دې دوران کې آیزک د جوبا لوکیشن په سکوپ کې معلوم کی، خو بیا هم د ایگزیکټ لوکیشن پته نه لګي. د دې نه بعد آیزک د دې سنایپر د ایگزیکټ لوکیشن معلومولو دپاره خپل هلمټ د سنایپر د پاسه کیږدي او یو پتله ترې جوړه کړي او بیا دغه پتله بره کړي چې په دې به هغه سنایپر فایرنګ وکړي او د هغه د ایگزیکټ لوکیشن پته به ولګي. خو د آیزک دا پلان هم فیل شي چې دې سره ډیر زیات خفه شي. په دې دوران کې اوس تیز توپان شروع شي او د دې په فایده کې آیزک د دې ځای نه د یو پوجي د خوا نه بیګ او ریډیو راواخلي او واپس خپل ځای ته راځي چې دې وخت کې په جوبا فایرنګ شروع کړي. خو آیزک خپل ځان خپل ځای ته را رسولی وي. کله چې آیزک دا بیګ کولاو کړي نو د اوبو بوتل سره ورته څه چاکلیټ هم میلاو شي چې په دې به آیزک خپله لوږه تنده کمه کړي. او کله چې ریډیو وګوري نه هغه کار نه کولو. په دې دوران کې بیا د آیزک په ایرپون کې یو
आواز راځي چې دا आवाज ورته د میتیوس کاریدو چې ورته دا پته ولګي چې میتیوس خو ژوندی دی او دې سره آیزک ډیر زیات خوشحاله شي. بیا ورته آیزک وایي چې جوبا د کچرې په یو ډمبار کې پټ دی. دې اورېدو سره میتیوس د خپل سنایپر طرف ته وروځي ځکه چې جوبا ته پته ونه لګي او په دې دوران کې د آیزک نه یو غلطي وشي. کم وخت کې چې د میتیوس سره خبرې کولې نو دا ټولې خبرې جوبا اورېدې ولې چې آیزک دغه وخت خپل ریډیو بند کړی نه وي. د دې نه بعد جوبا ورته وایي چې تا چا سره خبرې کولې. په دې ورته آیزک وایي چې د خپل مرګ غوښتو دپاره ما خپل ځان سره خبرې کولې. او دې وخت کې میتیوس د دې خبرو په پایده کې د هغه سنایپر ویشتو دپاره د کچرې په ډمبار پایرنګ شروع کړي. خو واپسې کې په جوبا هم پایرنګ شروع کړي چې دې سره میتیوس په اوږه ولګي. خو بیا میتیوس د آیزک خواته د راتلو کوشش کوي خو جوبا په بل ګزار وکړي چې دې سره بېهوشه شي. او دې لیدو سره آیزک ډیر زیات خفه شي ځکه چې د مخامخ د دوست وژل کیږي او دې سکولی نشي. او بیا آیزک په جړا کې جوبا ته وایي چې مونږ پرېږده. په جواب کې ورته جوبا وایي تر څو چې ته ما سره خبرې کوي تر هغې بچې. په دې دوران کې آیزک جوبا ته وایي چې کله ما خپل دشمن ویشتل خلډین زما مخامخ راغلو او ختم شو او دا ټول هر څه ما خپل فیملی ته دروغ ویلي وو چې ډین دهشتګرد وژلي وي. په دې دوران کې د سنایپر جوبا سره د خبرو کولو وخت کې په ریډیو ورته حال احوال راشي او فورا د ریډیو خواته راشي. او کله چې د ریډیو اواز ووري نو ورته پته ولګي چې د بیس نه راسره رابطه کېدو واله ده نو ډیر زیات خوشحاله شي. او په دې دوران کې ورته دا پته هم ولګي چې جوبا سنایپر زموږ د بیس سره په رابطه کې دی. جوبا سنایپر خپل ځان نه آیزک جوړ کړی وي او بیس والا ته وایي چې دلته راشي او موږ د دې ځای نه وباسئ ولې چې دلته هر څه ټیک دي. اوس آیزک ته دا په سمجھ کې راشي چې د جوبا سنایپر داسې کولو سره ټول د امریکای پوځیان دلته راغواړي او ختموي. د دې نه بعد آیزک د میتیوس د خوا نه ریپل خپل ځان طرف ته راغکي او په دې وخت کې ورته 2 هلیکاپټر هم ښکاره شي چې د دې طرف ته را روانې وي. او د دې خبرې پیدا اغستو سره دیوار لاندې گزار کی او د کچرې ډمبار په نشانه کې واخلي او آیزک پورن په دغه ځای پایرنګ شروع کی چې دې سره آیزک ته دا معلومه شي چې هلته څوک هم نشته. چې دې سره آیزک ودرېږي او په جواب کې په پایرنګ ونشي او دې کتو سره آیزک ته دا پته ولګي چې دغلته څوک نشته او هغه جوبا سنایپر جوړ ختم شو. د دې نه بعد بیس والا دلته راشي آیزک او میتیوس ریسکیو کی چې دې وخت کې آیزک دې ته وایي چې زه د هاي کچرې ډمبار خواته ځم. خو دا پوجیان د آیزک خبره ونه مني او په دې دوران کې د کچرې نه پایرنګ شروع شي او د دې پایرنګ په وجه ټول پوجیان ختم شي او ورسره هلیکاپټر هم کریش شي. د کهانه اصل سبق دا دی چې د ژوندۍ یو وړه شان غلطي د انسان ژوندۍ ختموي. څنګه چې په دې کهانه کې د یو کچرې ډمبار خواته د نتللو غفلت د ټولو د سرونو قاتل جوړ شو. پکار دی چې هر قدم په سوچ او په سمج اغستل وي. هله به د امید لمنه اوږده وي.